دا کتابونه امانت ته پرېږدم راځمه. د کندهار پوهنتون څخه د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار فارغ شوي محصلین له اسلامي امارت نه د کار غوښتنه کوي. دوی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي او د هیواد له نورو محصلینو یې غوښتنه وکړه چې خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړي. دا د ورڅخه چې د موږ د عالي تحصیلاتو لپاره دوی سهولتونه برابر کړي د ځوانانو لپاره، او همدارنګه د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي، د دوی د اقتصاد لپاره سهولتونه باید برابر کړي، ځکه د میدان وردګو ټولنه چې ده ډېره غریبه ټولنه ده. کسان چې راپارېږه شوي دي دا باید فکري روزنه وکړي په ټولنه کې، د تعلیم تربیې په حساب چې راپارېږي مکتبو کې، انجینر باید د انجینرۍ په سطحه دې هېواد ته کار وکړي، ډاکټر باید د ډاکټرۍ په سطحه کار وکړي. او که کار ونه شي، فکر جوړ نه شي، دا هېواد به څه جوړوي؟ سترګې مو متاثر کېږي. د میدان وردګ ولایت مسؤلینو له فارغ شوو محصلینو غوښتنه وکړه چې بدون له کوم توپیري چلند د خپلو خلکو خدمت وکړي او ډاډ ورکوي چې کوښښ کوو ترڅو د میدان وردګ ولایت لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړو. یقینا موږ په دې کوشش کوو چې ټولو کسانو ته امکاناتو په اندازه باندې هغو ته کار پیدا شي. البته امکانات به کمې په حاله نو الله مهربانه ده چې څه وسعت راشي، پراخي راشي او ټولو کسانو ته چې هغوی کاري استعداد لري هغو ته د کار زمینه برابره شي او هغوی کار کې راشي. فارغ شوي محصلین وایي دا د هر محصل او لوستي اشخاص مکلفیت دی چې د اسلامي امارت سره همکاري وکړي او د دې ترڅنګ د میدان وردګ ولایت د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د زده کړو په برخه کې لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.